په پاکستان هېواد کې ټولو خپلو افغان کډوالو ته دا یوه خبره کوم، پر دې اړوند باندې ما څو ویډیو کلیپونه هم جوړ کړي دي چې ځینې د ټیک ټاک باندې د وکیلانو په نامه باندې، ځینې د خپل فالوورز دپاره د زیاتېدو په خاطر باندې افغان کډوالو ته د کاډو د جوړولو خبرې کېږي. لکه یو 2-3 میاشتې مخکې یو کس کارډونه جوړول چې 2000 روپۍ اخیستلې، چې هغه کارډونو هېڅ دغه نه درلودی، اعتبار نه درلودی. اوس یې بیا پر ټیک ټاک او سوشل میډیا باندې دا خبره کوي چې مقصد که هغه افغان کډوال چې دلته په پاکستان کې پاتې کېږي، که ای سی سی کارډ لري، که پی او آر کارډ لري، هغه ته موږ کارډونه جوړو د پی او سی په نامه باندې. وروره زه ټولو افغان کډوالو ته وایم چې د ای سی سی کارډ د شین کارډ نشي جوړولی، د شین کارډ ژړ کارډ نشي جوړولی. که تاسې چیرې پر کمپیوټر باندې ګوته ولګوئ، هغه ستاسې کارډونه بلاکېږي. شناخته کارډ والا چې دی هغه ماجر کارډ نشي جوړولی، ماجر کارډ شناخته کارډ. دا اوس چې په پاکستان کې 95,000 کارډونه یا 85,000 کارډونه وبخښئ هغه بلاک دي یا ریجکټ دي. هغه وجه لویه وجه دغه ده چې دوی یا پر شناخت کارډ ته اپلای کوله، ګوته یې پر لګولې، یا ای سی سی کارډ یې جوړوئ ګوته یې پر لګولې ده. د هغه د وجې څخه دا کارډونه بلاک دي. نو دا کوم کسان چې دغه کېږي د دې په درواغو کې مه راځئ، دا پراډیان دي، دا د خپلو پیسو دپاره. تېر وار یې د خلکو څخه 20,000 روپۍ اخیستلې چې هغه خلکو کارډونه کوم ارزښت نه لري. که چیرې موږ ته کارډونه جوړېږي چې د حکومت پاکستان اجازت نه وي، د ملګرو ملتونو سپورټ نه وي، د افغانستان حکومت نه وي، هېڅ چا ته کارډ نه جوړېږي. اوس فعلا نه کارت جوړیږي او نه داسې پروګرام شته. د دې خلکو په خبرو کې مه راځئ، دا دروغجن خلک دي، دا صرف یوازې پیسو دپاره دا کار کوي. دا د پی او سی کارډ هېڅ ارزښت نه لري. دا کارډونه پوه شولې ما او تا ته هېڅ اعتبار نه لري. د حکومت پاکستان د خوا څخه داسې نوټیفیکیشن نه دی جاري شوی. که چیرې کارډونه یو چا ته جوړېدل، در اوس پورې شنه کارډونه نه بدلېږي، ژړ کارډونه هغه دي په بجیو کې بند پراته دي، خلکو ته نه ورکول کېږي. وروره داسې کارډونه نه د حکومت پاکستان ته اعتبار لري، نه یونیسیار ته اعتبار لري، نه افغانستان حکومت ته اعتبار لري، هېڅ چا ته اعتبار نه لري. نو بیا زه ستاسې څخه بار بار دا غوښتنه کوم چې د دغه خلکو په درواغو کې مه راځئ. دلته یو بدبخته دی، په بلوچستان کې دی، نوم اخیستل یې پوه شولې زما سره مناسبه نه ده، ځکه دی سپک انسان دی، پوه شولې. دغه ویډیو کلیپونه جوړوي وروره، دا چې دی دا هېڅ چا ته ارزښت نه لري. کوم کارډ چې یونیسیار ټاپه نه وي باندې، یونیسیار او د حکومت پاکستان لوګو نه وي پر باندې، د پاکستان د حکومت اجازتنامه نه وي، په د 400 صوبو کې د کمیشنریټ اجازتنامه نه وي، د هغو عمومي پرېکړه نه وي، هېڅ چا ته کارډ نه جوړېږي. د دې خلکو په خبرو کې مه راځئ، مه خپلې روپۍ ضایع کوئ، مه د دې خلکو دا کارډونه سبا که ته ګوته ولګوې، بیا سبا په آینده کې تا د تاوان کوي. نو په کار دا ده چې د دې خلکو څخه ډډه وکړئ. مننه.